ما یې وایي ستاسې عمل او قول باید دواړه یو ډول وي، ځکه که یو چا ته د توصیې په خاطر یو څه ښیاست چې دا مستقیم لاره ده، پر دې لار باندې ولاړ شه ته خپل هدف ته رسېږي، یا داسې ولاړ شه خو ته باید پر هغه لاره تللی یې درته معلومداره وي، داسې نه چې غلط ادرس دې ورکړی وي. نو که موږ په ځان کې د نیکو اعمالو هڅه نه وي کړې او نورو ته لارښوونه کوو، ممکن هیڅ اثر او اغېز ونه لري. تر دې پورې یو عالم ته یو مور راځي خپل زوی ورولي چې زما زوی ډېره بوره خوري او زما دا نه مني، زه ورته ته مریضېږې بوره مه خوره. بالاخره عالم ورته وایي چې مورې 3 ورځې بعد دې زوی راوله. 3 ورځې بعد چې دا زوی راولي وایي اوس خو 3مه ورځ پوره شوه، زما زوی ته توصیه وکړه چې دا ډېره بوره ونه خوري. اخر ورته وایي هغه عالم ورته وایي زوی ته ډېره بوره مه خوره. نو دا مور ورته وایي 3 ورځې تر مخ خو دې دا خبره ورته کولی سوای. د عالم ورته وایي ما په دغو ورځو کې په دغه وخت کې بیخي ډېره بوره خوړلې وه، نو ځکه مال که زه د بورې د انکار یا د منع ورته ووایم شاید دی عملي نه کړي. نو هر هغه څه چې موږ وایو لومړی باید په ځان کې عملي کړو. که پلار خپل اولاد ته نصیحت کوي، که معلم خپل شاګرد ته نصیحت کوي، که استاد خپل محصل ته نصیحت کوي، لومړی باید په ځان کې عملي کړي تر څو ښه اغېز ولري او په ټولنه کې یو مثبت تاثر او تاثیر تر سترګو سي. السلام علیکم.